هله ځئ شاباس هله ګلالی ماشومانو ځئ ځئ خپلو سیمپو ته م لاړ شئ هله درسونه مو لولئ هله شاباس ځئ 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 زه استاد نو وخت دې پوره دی زه لاړ شو ټولګي ته او ماشومانو ته درس تشریح که زه مدیر صاحب تباشیر نشته دی ګوره استاد چې تباشیر نشته تباشیر به وروسته ملازم در پسې دروي وخت دې پوره دی او ماشومان منتظر دي درس ورته تشریح که نو زه تر هغې وخته پورې په تخته باندې څنګه لیکل وکړم چې تباشیر نه وي ګوره معلم صاحب تاسو ښه خبرې چې تعلیمي کال نوی پیل شو نو زه تباشیر له کومه کومه سمه ده ولاړ شئ شاباس شاباس کښېنئ کښېنئ کتابونه مو راوباسئ استاده کتابونه خو نه لرو کتابونه نه لرئ او موږ ته پروسه کال هم کتابونه نه وو راکړي هغه 2 دانې راکړي وو چې کتاب نشته قلم نشته کتابچه نشته تباشیر نشته نو زه به دې ته درس څنګه ورکړم استاده موږ سپورټ لپاره باندې وځو مدیر صاحب زه غواړم چې هغه زوی مې ښوونځي ته شامل کړم څو کلن دی کاکا مدیر صاحب 7 کلن دی عکسونه یې در سره شته او جیب کې مې تیار دی د زوی نوم دې څه دی نوم مې اجمل دی مدیر صاحب د پلار نوم یې سرور ولیکه چیرته اوسېږئ مدیر صاحب دا هغه ټولګي زده کوونکي خو کتابونه هم نه لري او معلم صاحب نو زه څه وکړم کتابونه ورته زه راوړم په ټول مکتب کې کتابونه نشته او نوي کتابونه لا تر اوسه پورې نه دي راغلي مدیر صاحب دا لا ولایت دی چې کتابونه نشته ولسوالیو کې ولا سهلي ګوره معلم صاحب نو ځان ورته کباب کړم ځان ورکړم چې کتابونه نشته موږ ته خو ویلي وو چې د اسد میاشتې کې یا د سنبلې په میاشت کې به موږ تاسو ته نوي کتابونه در ولیږو نو اوه د تعلیمي کال په نیمایي کې کتابونه راځي نو خود راځي موږ کتابونه نه لرو تعلیمي کال پای کې به راځي نو نو چې کتابونه نشته نو د مکتب ته راتګ څه فایده سپورټ خو موږ په کور کې هم کولی شو